नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरमो मुसलमानानो, नननई ډیره زبردسته او اهم ویډیو ده او هغه سید له زکات ورکول. دا څنګه دي؟ لکه څنګه چې پیران دیو په سید باندې یادولی شي او دیو وایي چې مونږ سیدان یو، نو آیا سید له زکات ورکولی شي او که نه شي ورکولی؟ دغه رنګې صدقه فطر سید له ورکولی شي او که نه؟ نو محترمو، زما سره فتاوی حقانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 66 په دې کې سوال شوی دی چې سید لا یعنی سادات لا زکات ورکول شو کنه او دا د دې مصرف دی کنه؟ نو جواب خو کړی دی، خو په آخر کې هم دغه وایي اور صدقات واجبات زکات صدقه فطر وغیرہ نه دیا کرے، یعنی حکم یې چې کوم دی د منی کړی دی چې دا به تاسو نه ورکوئ. دغه رنګې فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 212 په دې باندې هم سوال شوی دی چې یعنی بنو ہاشم کو زکات دینا جائز ہے یا نہیں؟ نو بیا جواب ورکئی احقر فتوا منع پر ہی دیتا ہے، یعنی زد منی چې کوم دی فتوا کوم چې نه به ورکې. دغه رنګې چې کوم دی زما سره روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا مفتی محمد انعام الحق صاحب قاسمی، دا چې کوم دی په دې کې یو مسئلو ذکر کړي، سید کو صدقه فطر دینا دا څنګه دی؟ نو دغه وایي چې سید صدقه فطر کا مستحق نہیں، لہذا اس کو صدقه فطر دینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر سید کو فطرہ دے گا تو فطرہ ادا نہیں ہوگا. یعنی کہ 100 کو سید او پھر چې کوم دی صدقه فطر ورکوي نو دا جائز نه ده، او که څوک یې ورله قصدن ورکړي نو دا نه ادا کیږي. نو زکات ورکول هم چې کوم دی سید لا هغه صحیح نه دي، دغه رنګې صدقه فطر ورکول هم صحیح نه دي. دغه رنګې زما سره فتاوا عثمانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 73 په دې باندې هم سوال دغه رنګې شوی دی چې سید له زکات ورکولی شو که نه؟ نو هغه لیکي چې بعضې علماو قول کړی دی د ورکولو، لیکن د محققین علماو د اقوالونه دا معلومیږي چې سید له زکات نشي ورکولی، او دا رنګې د زمانې په بدلیدلو سره د حالاتو بدلیدلو سره چې کوم دی د دې حکم نه متاثره کیږي، یعنی اوس هم چې کوم دی سید له زکات چې کوم دی نشي ورکولی. نو محترمو، ځکه چې حدیث مبارک کې هم د دې نه منع راغلی ده، نو په دې باندې اقوال ډېر زیات دي چې سید له زکات هم نشي ورکولی، دغه رنګې چې کوم دی صدقه فطر هم نشي ورکولی. خو یوازې خو زکات نه دی که نه، او نه یوازې صدقه فطر دی، چې کم مالداره خلک دي نو هغوی له پکار دی دیو له دې هدیه ورکړي، دیو له دې صدقه ورکړي، په دیو باندې چې کوم دی خپله نوره ښېګړه وکړي. یوازې خو چې کوم دی زکات او صدقه فطر نه دی، داسې چې کوم دی د دیو سره چې کوم دی خپل هغه احسان وکړي. نو محترمو، اکثر خلک په دې غلط فهمۍ کې اخته وي، یو بل له زکات ورکوي، دې ته نه ګوري چې دا پیر دی، دې ته نه ګوري چې کوم دی دا سید دی، دې ته نه ګوري چې مالدار دی، خو زکات هم ورکوي صدقه فطر هم ورکوي. په دې کې لږ احتیاط پکار دی. اکثر چې کوم دی خفه کېږي د څوک نه زما په دې خبره باندې، د قالدري پیران په دې خبره کې چې کوم دی بالکل هغه په غلط فهمۍ کې اخته دي. اکثر یو پیر بل زکات، یو پیر چې کوم دی بل صدقه فطر، او په دې باندې ځان نه دی خبره کړی دیو چې آی دی له ورکولی شو که نه. ها، یو کس ډېر غریب دی، زه په هغې پوهېږم ډېر غریب دی، نو د دې غریب سره چې کوم دی ته مالدار یې، تور سره چې کوم دی په بل طریقه مدد وکړه، ته له چې کوم دی مثال طور باندې صدقه ورکړه، ته چې کوم دی په ده باندې چې کوم دی خیرات وکړه، دول له یو هدیه ورکړه، یوازې خو زکات او صدقه فطر نه دی که نه؟ نو محترمو، دا خبرې چې کوم دی تاسو مخکې هم شیر کوي چې دا هغه خلکو ته ورسېږي چې کوم خلک په دغه غلط فهمۍ کې اخته دي، او هغه
خلکو له چې کوم د زکات ورکوي چې بچا باندې نه کیږي او هغه خلکو له چې کوم د صدقه فطر ورکوي چې بچا باندې نه کیږي. الله رب عزت په دې خبرو باندې موږ د عمل کول توفیق راکړي. وما علينا الا البلاغ.